دا ویډیو وګورئ، کیدلی سي د دې ویډیو په لیدلو سره ستاسو زړه بدل سي، حالات بدل سي، ژوند بدل سي. دا ګیلاس ته وګورئ، دا د تورو اوبو څخه ډک دی. چې کله دې ته صفا اوبه لویږي، سپینې اوبه لویږي، نو دا ګیلاس بیا د تورو اوبو ته بیا ځای نه ورکوي او د تورو اوبو څخه دا ګیلاس خالي سي، په دې کې صفا او سپینې اوبه هغه په دې کې ځای سي او موږ ته ښه ښکارېږي. دغسې چې کله یو انسان یوه ګناه وکړي، د ګناه کولو وروسته په زړه باندې یو تور داغ پیدا سي، چې کله بله ګناه پسې وکړي بیا بل تور داغ پسې پیدا سي. چې کله یو انسان ګناه کوي نو دغه زړه د تور داغونو نه تک تور واوړي، دغه زړه تور واوړي د ګناهونو څخه. چې کله بیا یو بنده استغفار ووایي نو دغه زړه پاک سي لږ. چې کله بیا توبه پسې وباسي دا زړه مکمله د تور داغو څخه پاک سي او بیا تک سپین واوړي. نو د دې مثال هم دغسې دی لکه دا ګیلاس په دې کې تورې اوبه وې. چې کله یو انسان استغفار ووایي، توبه وکړي، د حرامو څخه راوګرځېږي او د قرآن سره مینه ولري، د قرآن تلاوت شروع کړي، نو دغسې دا زړه هم ګناهونو ته بیا په زړه کې ځای نه ورکوي، دا زړه هم بیا د ګناهونو څخه داسې پاک کېږي لکه څنګه چې دا تور ګیلاس دغه د تور اوبو څخه پاک سلو. نو هیڅکله استغفار مه پرېږدئ، هیڅکله لمونځ مه پرېږدئ، هیڅکله د الله ذکر مه پرېږدئ، هیڅکله د قرآن تلاوت مه پرېږدئ. چې کله یو انسان استغفار وایي د هغه ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې په رزق کې برکت راځي او د مشکلات څخه الله محفوظه ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله هره ورځ 100 وارې استغفار وایي.